ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو 21 غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. پنځم څپرکی: په ټولو کارونو کې له الف ب پ ت س میتود څخه استفاده وکړئ. د بریالیتوب لومړی قانون تمرکز دی، یعنی په یوه نقطه باندې مو ټولې وړتیاوې متمرکزې کړئ. ښۍ او کیڼې خواته مه ځئ، مستقیما د هغې نقطې پر لور ګام اوچت کړئ. ویلیام ماتیوس. هر څومره چې د یو کار د سرته رسولو لپاره مخکې له مخکې ډیره پاملرنه او زیار وباسو، نو هغومره به مو ډیر مهم کار په ډیره کمه موده کې بشپړ کړی وي. هر څومره چې دغه کار موږ ته ارزښتناک وي، په هماغه اندازه به موږ ډیرو نورو کارونو ته هم وهڅوي. د الف ب پ ت س میتود ډیر پیاوړی او غوره تخنیک دی چې کولی شي موږ ته د کارونو لومړیتوب راوښیي. دا میتود چې په ضمن کې ډیر آسان او دومره اغیزناک دی چې کولی شي موږ سره د خپل کار او دندې په برخه کې ډیره مرسته وکړي او په موږ کې په زړه پورې تغییرات راولي. د دې میتود کارونه داسې ده: د یو کار د پیلولو لپاره اړینه ده چې مخکې له مخکې یو نوټ باید ولیکو او ښه په غور سره ورباندې فکر وکړو، او بیا مخکې له دې چې په کار پیل وکړو ضرور ده هغه کارونه چې مو نوټ کړي دي هغوی ته د الف ب پ ت س حروف ولیکو. د الف نوع هغه کارونه چې ترسره کول یې ډیر اړین او مهم وي په الف نوموو، چې کیدای شي یو ډیر مهم کار وي. د سارې په توګه د یو مشتري سره خبرې اترې یا د کوم مهم ریپورټ تیارول چې رئیس تاسو ته د یوې جلسې تر رارسېدو مخکې د هغه د بشپړولو دنده سپارلې وي. خو که چیرې څو کارونه د الف نوع په شان ولرو، هغه بیا د الف یو، الف دوه، الف درې او په پرلپسې ډول سره لومړیتوب ورکولی شو، چې په دې ځای کې د الف یو کار ډیر مخکې والی لري. د ب نوع کارونه هم ډیر مهم او ضروري وي چې باید ترسره کړل شي، خو شدت یې د الف نوع کارونو څخه کم وي. یعنی دا په دې معنی چې که چیرته ترسره هم نشي، ستونزه نه ایجادوي، لکه د ایمیل لیږل، ایمیل ته ځواب ورکول او داسې نور. د پی نوع کارونه هغه کارونه دي چې ترسره کول یې ښه دي، خو که ترسره هم نشي کوم عیب نه لري، لکه کوم ملګري ته ټلیفون کول، د یو چا سره ډوډۍ خوړل. یعنی دا نوع کارونه ستاسې په دنده او کار پورې کوم تړاو نه لري. د ت نوع کارونه هغه کارونه دي چې کولی شو بل چاته یې هم وسپارو، ځکه قاعده یې داسې ده هر کار چې نور یې سرته رسولی شي باید همغه کس ته یې وسپارو. څو موږ د الف نوع کارونو ته چې یوازې موږ یې ترسره کولی شو ډیر وخت ورکړو. د س نوع هغه کارونه دي چې موږ کولی شو پرته له دې څخه چې کوم توپیر رامنځته شي ترې تیر هم شو. دا کارونه شاید موږ ته ارزښت ولري، خو اوس مهال زموږ سره کوم تړاو نه لري او یا موږ ته مناسب نه دي. دا کارونه د خپل عادت او زړه له وجې ترسره کیږي. نو وروسته له دې چې د الف ب پ ت س میتود پلی کړو، کولی شو د خپلو کارونو ترمنځ توپیر پیدا کړو او مهم کارونه ژر تر ژره سرته ورسوو. او د دې لپاره چې د یاد میتود څخه ښه ګټه پورته کړو، اړینه ده چې د الف یو نوع په کار لاس پورې کړو او سرته یې ورسوو. کله مو چې دغه عادت ترلاسه کړ، تاسو به د 2 او 3 کسانو مساوي کار په یوازې توګه سرته رسولی. عملی تمرین: همدا نن د خپلو کارونو لیست ترتیب کړئ او ترڅنګ یې د الف ب پ ت س حروف ولیکئ، او بیا تر ټولو مخکې د الف یو په کار پیل وکړئ او سرته یې ورسوئ. ځان په دې مطمئن کړئ چې تر هغې په بل کار نه ترسره کوم تر څو مې چې د الف یو کار بشپړ شوی نه وي. په ټولو کارونو او پروژو مو هره ورځ د الف نه تر س میتود پلی کړئ. د دغې میتود پلی کول به ستاسو پر فعالیتونو مثبت تاثیر ولري او په خپل ټول کاروبار کې به بریالي او روښانه ژوند به ولرئ. مننه.